دوستانو بیا هم ښه راغلاست. زموږ نننۍ سکالو یا موضوع دیمرګن څوک او په علمي نړۍ کې څه کاره و، د دیمرګن دوه قوانین څه ډول او د څه لپاره دي. زموږ عمومي بحث پر همدغه موضوعاتو دی. دلته موږ دیمرګن ژوند ته ډېر ژور نه ځو، ځکه د هغه په ژوند کې ډېرې کیسې دي او ډېر بحثونه دي. نو موږ دلته خلاصه دغه مسایل رالنډوو تر څو هغه خپل اصلي مطلب ته ځان برابر کړو. لنډ لنډ یې یادورې کوو. دلته مې لیکلی، ماته دغه مازې د مخه وایو. اګسټس دیمرګن یو بریټیش ریاضي پوه و او ده په علمي نړۍ کې د دیمرګن قوانین، د دیمرګن الجبرا، ریلیشن الجبرا او یونیورسل الجبرا موضوعات تر شا پرېښي. صحیح شو چې دلته نن موږ یوازې د دیمرګن د دوه قوانینو د سیټ تیوري او بولین الجبر په شکل پیژندلو، نښو پیژندلو، عمومي ثبوت، فرضیې، عملي مثالونه، د رابطې پر څېړلو او همدارنګه د هغوی پر څو ډوله شکلونو لیکلو ډېر ساده بحث کوو. اوس نو په دې خبره تاسې باید پوه سوي یاست چې دیمرګن څوک و، څه کاره و، دا هر څه واضح سوله. دلته لنډه خبره دا کوو چې موږ د دیمرګن قوانین، دلته چې مثلا موږ د دیمرګن دوه قوانین، دلته هم موږ د دیمرګن د قوانینو خبره کړې ده. یعنې دغه دوه قوانین څه ډول دي او د څه لپاره کاریږي، څه دپاره یې موږ کاروو، دغه موضوعات موږ پېژنو. نو د دې دپاره به ځینې شیان نور هم یادوري کوو. خو زموږ عمومي هدف دا دی چې د سیټ د تیورۍ او بولین الجبر په شکل سره دغه دوه قوانین وڅېړو. عمومي هدف دا دی. اوس نو راځو دا چې نور شیان څه مسله ده هغه به بیا وروسته پېژنو. نښې یې څه شي دي. مثلا موږ یو عمومي شکل چې د بولین الجبر یا مثلا هغه د دیمرګن د قوانینو بحث دی، دا ډېر اوږد بحث دی او مثلا ډېر مسایل څېړلو ته اړتیا ده. خو زه دلته خلاصه دا درته وایم چې زموږ بحث پر دغه شي دی. یعنې په قوس کې ا څه شي اتحاد یا یونیک د چی سره د بی سره. اوس نو دغه یو شکل شو. ګورئ ځینې داسې یو شکل ورکوي، عین شکل، ځینې داسې یو شکل ورکوي، ځینې بیا دا به بیرته دلته جلا کړو چې ښه به پوه شئ. مثلا په دې شکل ځینې بیا ا اتحاد د بی سره، صحیح ده، داسې یو شکل ورکوي. ځینې بیا مثلا دغه ا او داسې بی، صحیح ده، دوی په قوس کې داسې یو سی دلته ورکوي. صحیح شو. دغه درې سره یوه خبره ده، یعنې دوی په خپل ځان کې هېڅ نوع توپیر نه لري. صحیح شو. نو دلته وروسته څه ورته وایي؟ وایي دا مساوي ده. یعنې دغه مسله او څه شي ا دلته وینې دغه شی دلته لکه هلته چې مو ورکړی تکاتو د بی سره. دغه یې اول قانون دی، د دیمرګن اول قانون دی. صحیح شو. دغه یې اول قانون دی. اوس نو دغه شی که داسې یې لیکو، یا مثلا دلته راسو مساوي مخته شو، همدارنګه بي دغه هم دلته یو شی داسې لري، یا هم دا
یعنې که دا لاندې د هر یو شکل چې تاسې ګورئ دغه شکل او که دا شکل دا ټوله سره مساوي دي. یعنې یوه خبره دا ټوله یوه خبره کوي. که چیرې تاسو ته د ډي مورګن د دوه قوانین چا په دې شکل لیکلي وو تاسې باید وارخطا نه سئ، ځکه دا هم یوه خبره ده. دا شکل فقط موږ ورته زبر وایو صحیح ده. یعنې A اتحاد د B قوس یا ټوله څه شو په زبر باندې ښیي صحیح شو. دلته A زبر و B زبر دغسې دلته مثلا خط باندې یې ښیي صحیح شو. دلته یې مثلا په C باندې ښیي دغه هم C ده. یعنې دا څه معنا په ټوله کې دا سیټ دغه د بل سیټ بشپړونکی یعنې دا خپله یو مکمله دی کامپلیمنټ چې دغه C ورکوي که په دې شکل که په هغه شکل فرق یې نشته صحیح شو. خو عین قوانین دي مثلا دا فقط د دې د بیا د دغه د دا خواته راوړي د دوم قانون دی څه شي کېږي دغه شکل یې دا خواته راوړي او دا بیا دا خواته راوړي د دا نورو د هم عین شکل یعنې دغه د اتحاد په تقاطع بدلیږي او دلته بیا تقاطع په اتحاد بدلیږي. دا یې د دوم قوانین دی. بس ډېر ساده نور داسې کومه خبره نشته. خو که چیرې تاسې دا یو قانون زده کړئ دوهم مو خپله زده کېږي. دا بیا وروسته راځو بحث هم پر کوو چې نور هم ښه په پوه شئ په دې مسله. زه یو بل شی هم وایم هغه دا چې مثلا تاسې یو سیټ لرئ مثلا د دغه شي د ثبوت لپاره به تاسې مثلا اول تر هر څه د مخه یو مثلا څه شي دی دا یو سیټ دی چې مساوي دی یونیورسل سیټ موږ ورته وایو. یونیورسل سیټ کې هر شی چې ستاسې خوښ و هغه ور اچوئ صحیح شو. بل A سیټ دی A سیټ هم چې تاسې هر شی دغه شکل ته ور اچوئ هغه تاسې ور اچوئ صحیح. مثلا یو B سیټ دی اوس نو په دې ځای کې تاسې باید دوه شی زده سي. یو دا چې زموږ فارمولونه او کیسې بیا بعدي خبرې دي هغو ته راځو. دلته باید ستاسې دغه خبره باندې سر خلاصي چې زموږ که دغه شکل موږ ته د ډي مورګن لومړی قانون یا دوهم قانون راکړی شوی یا په دغه رقم خطو باندې راکړی یا په دغسې C باندې راکړی و تاسې باید خطا نه وځئ یا مثلا ورته تېر نه وځئ چې دا نو بیا څه شکل دی تا دا زده کړی دا دې نه زده دا دې زده یي هغه دې نه زده صحیح. او بل موږ عمومي سیټ همیشه په یو باندې لیکو په دغه کې چې هر شی وه د A سیټ مثلا چې د دوی فرعي سیټونه هم دي سب سیټونه یې دي دا د ل لیکو هغه بیا مثلا کمپلیمنټ سیټونه دي دغه باندې بحث کوو فقط تاسې به دا اوس وپېژنئ. بل مثلا که چیرې موږ دغه سیټ په کل کې یادوو داسې یو شي ته باید ستاسې فکر وي دغه مثلا په ټوله کې یو سیټ دی او کله چې موږ داسې یو شکل لیکو دغه مثلا A سیټ نوم ورکوي هر شی چې ورکوي یعنې دا دغه سیټ دی صحیح. که دا سره ټچ هم کړي داسې سره ټچ هم کړي دا بیا د B سیټ دی صحیح شو. حتمي نه ده چې دغه به د A یا دا به B خو فرق نه کوي مطلب دا هم A کېدی شي دا هم B کېدی شي. یعنې کوم شی چې تاسې دلته مثلا لیکئ هغه به په A کې راځي صحیح شو. کوم شی چې تاسې دلته لیکئ هغه به په څه شي کې راځي هغه به په B کې راځي صحیح شو. او کوم شی چې دلته لیکئ مثلا دلته لیکمه H هغه بیا دلته راځي په عمومي کې یعنې هغه دغه H په دې کې نه دی شامل صحیح شو. دلته کېدای شي مثلا A هم شاملوي مثلا څه شي A هم شاملوي B هم شاملوي خو دغه شان بیا نه دی شامل. یعنې په دې معنا په کلي سیټ کې درې عنصره دي صحیح شو. خو په A سیټ کې یو عنصر دی نو دلته هم یو عنصر دی په B سیټ کې یو عنصر دلته هم یو عنصر دی صحیح شو. یعنې دغه خبره دا خبره او دا خبره ټول
مګر په ټوله کې یو کلي سیټ دی. صحیح شو. دغه موضوع هم باید وپېژنئ. نو راځو مخته بحث کوو چې تر څو د نورو نښو پېژندلو، عمومي ثبوت، فرضیې، عملي مثالونه، د رابطې څېړل او د هغوی شکلونه سره وپېژنو. راځو په لومړي سر کې موږ څه شي لرو؟ په لومړي سر کې موږ ته وایي د دیمورګن د دوه قوانینو د لیکلو ډولونه او ځایونه. دغه خبره باید ګورئ، موږ دغه د څه شي دي د سیټ تیوري او بولین الجبر په شکل موږ مثلا دغه دوه قوانین لیکلي. څه شي دي؟ دغه دوه قوانین. ګورئ دغه دوه قوانین د بولین د سیټ تیوري او بولین الجبر په شکل باندې موږ لیکلي. دا یې اول قانون دی، صحیح شو، او دا یې هم دوهم قانون دی د څه شي د دیمورګن. دی وایي که چیرې مثلا یو دوه کامپلیمنت سیټونه اتحاد وکړي او دوی مساوي دي، مثلا یو A کامپلیمنت B سره تکاتو وکړي، دوی سره مساوي دي. دلته بیا وایي مثلا دوه کامپلیمنت سیټونه مثلا چې شي تکاتو وکړي، دا مساوي دي د A کامپلیمنت انټرسیکشن B کامپلیمنت. یعنې که چیرې دغه دوه تکاتو وکړي د دې د اتحاد سره مساوي دي، او که دا بیا اتحاد وکړي د دې د تکاتو سره مساوي دي. صحیح. دغه دوه سیټونه دي. دا نور بحث بیا وروسته وکړو. فقط دا شکل وپېژنئ. صحیح شو. د سیټ تیوري او بولین الجبر په شکل څنګه لیکل کېږي؟ دغه د دیمورګن د دوه قوانینو شکلونه دي، بس داسې لیکل کېږي. صحیح شو. دوهم دلته څه شي لرو؟ مثلا د برېښنایي او کمپیوټري انجینرۍ په شکل. دغه بیا څه شي دي؟ د برېښنایي او کمپیوټري انجینرۍ په شکل دغه دوه قوانین دي لیکل کېږي. دا مثلا A ټکی څه شي B وایي مطابق دي د څه شي سره؟ د A کمپلیمنت جمع یا پلس B کمپلیمنت سره. یعنې که چیرې A و B څه شي وکړي؟ په خپل منځ کې اتحاد، یووالی، هر شی چې تاسې ورته وایاست چې دا وکړي، دوی څه شي دي؟ دوی سره مساوي دي. څنګه سره مساوي دي؟ دا ولې مساوي دي؟ صحیح ده. دغه خبره دوی کړې ده. صحیح ده. دا خبره کړې ده، یا دوی مطابق دي، یو د بل مطابق دي. اوس نو د دې دپاره موږ څه شي لرو؟ دلته یو شي ته باید اشاره وکړم. دغه ټکی چې دی لیکلی دی، دا ټکی دغه مثلا د کوچنک ټکی دا څه شي دی؟ دا خپله اند دی. اند خو نو پېژنئ، او څه شي؟ اند معنا او. صحیح شو. او دغه پلس یې یا دا جمع یې څه شي ده؟ جمع ته اور وایي. اور یا هم یا موږ تاسې پوهېږو. صحیح شو. دا سو او صحیح ده. او دا بیا یا. صحیح شو. یا. په دې خبره خو هم پوه سواست. وروسته څه وایي؟ د متن پلټنې په شکل. مثلا یو وخت یو څوک متن دی پلټي یا یو شی بحث کوي د متن په شکل، یعنې د خط په شکل هغه متن دا رقم ورسره جوړېږي. صحیح شو. وایي که چیرې موږ A سرچ کړو نو دا به څه شي؟ نات. صحیح ده. نه. دلته څه شي دی؟ بوکس اور نوټ بوکس. صحیح شو. یعنی کتابونه یا د یادښت کتابچې. دلته بیا وایي که چیرې B مثلا سرچ کې څه شي کېږي؟ نوټ بوکس کتابونه نه، یا او کتابچې د یادښت کتابچې نه. صحیح شو. دا بیا یو بل بحث دی چې پر دې باندې جلا بحث کوو. موږ دا موضوعاتو ته تر اوسه نه یو رسېدلي، نو زه د دې څخه تېرېږو. موږ خپل هغه اصلي مطلب فقط پېژنو چې موږ دغه شکلونه اوس وپېژنو. نور ثبوتونه او کیسې مخکې دي، هغه به وروسته بحث پر کوو. صحیح شو. وروسته راځو په دې خبره خو هم پوه سواست چې دا متن و، دغه شکل مو وپېژندئ. صحیح شو. کمپیوټري او همدارنګه د سیټ تیوري
په شکل، یعنې دا خو مو ټوله وپېژندله. صحیح شو. اوس راځو د غیر رسمي ژبې په شکل. د غیر رسمي ژبې په شکل نو بیا څنګه؟ د غیر رسمي ژبې په شکل بیا داسې مثلا څه وایي؟ دلته مثلا راځي یو داسې نښه ورکوي. صحیح ده؟ قوس را شروع کوي. پی لیکي. صحیح ده؟ داسې یو کوچنک شی درته ورکوي. دا بیا بېرته راځو دا سمبولونه درته ښیم چې دا څه معنا لري. کیو قوس بند. صحیح شو. مساوي یا دا شکل لري. صحیح شو. دا چې دا شکل بیا څه معنا لري دا هم وروسته وایو. صحیح شو. پسې قوس یې بیا څه کوي؟ قوس چې شي پی قوس بند. دلته بیا سرچپه دا نښه، بیا قوس شروع، بیا کیو. دا سور یو قانون، دا هم د لدی مورګن یو قانون سو. صحیح سو. اوس نو که چیرې مثلا دوهم لیکو، دوهم هم بیا په عین شکل چندانې فرق یې نشته. مثلا ګوره ته لوړ و دا شکل، دا ولې بیا دا خوله کښته ده. دا چې څه معنا لري دې ته اوس وروسته راځو. د کیو پسې صحیح سو. اوس په دې خبره باید تاسې پوه شئ، یعنې که چیرې موږ ته دا قوانین په دې شکل راکړه شوي، هم کومه خبره نشته. په دې کې باید تاسې وارخطا نه شئ چې دا ولې داسې شکل دی، دا ولې داسې دی. یعنې دا و هغه لوړ شکل بېله فرقه دی. صحیح سو. یعنې دغه شکل او هغه ټوله یوه کیسه ده، خو د دې تر شا بیا هر یو ځان ته بحث او کیسه لري. اوس نو څه وایې ښه؟ دغه نښه یې دا څنګه ده؟ د دې نښې معنا یې دلته دوی داسې کړې، یعنې دا مساوي ده په چیش سره؟ په ناټ سره. یعنې نه دوی داسې معنا ورکړې ده. صحیح شو. او دغه نښه چې ده دا بیا مساوي ده په چیش سره؟ په اینډ سره. اینډ زما موسم خراب دی، سم هغه نشي لیکلی، ماته نشي پیدا کړی. صحیح شو. او پسې دغه نښه یې بیا ورکړې ده، دا یې بیا په څه معنا اخیستې ده؟ دا یې په او. دا خو نو بالا پوهېږي، هلته مې مخکې درته ویل یا او دا هم نه، یا او یا. صحیح شو. دا یې ده. بل چې شي دی دلته مثلا دا دوه علامې دغه دوی د ریپلیس لوجیکل ریپلیس پروف په معنا راخیسته، یعنې دا بالا نور کیسه یې خلاصه سوله، ثبوت سو، بلې نتیجه یې ریپلیس یې کړه پر دې ځای باندې، یعنې هغه بل شی ولیکه. یعنې په دې معنا چې دا او دا بالا نتیجه بیا دغه شی. لکه دلته چې موږ مساوي لیکله، دلته مو ګوره مساوي لیکلي دي، دلته مو بیا مطابقت لیکلی دي. صحیح سو. دغسې یعنې دلته بیا مثلا اور دی. صحیح ده. او دلته بیا اینډ دی. دا ګوره په خپلو منځو کې مثلا هر یو خپل هغه توپیر و بېلوالی ښیي چې دا شی یا دا شی. دلته هم دا نتیجه دغه شی سو. صحیح سو. او دغه خپله پی دلته پی او څه شی
پی او کیو څه شي دي؟ قضیه ده. دغه قضیه چې هره قضیه وه هغه څه شي کوي؟ دغه دلیل لیکي، پرپوزیشن یې لیکي یا هم قضیه لیکي، فرق یې نشته. صحیح شو؟ یعنې دا خپله څه شي ده؟ قضیه ده. په دې نښو باندې هم پوه شولاست. دا ټوله د څه شي اړوند وه؟ د غیر رسمي ژبې په شکل چې موږ کله یو دغه لیکو، دغه دوه قوانین لیکو، نو په دې شکل یې لیکلی. صحیح شو؟ د دې تر شا هم بحث ته راځو، د دې نه اوس تېرېږو مخته ځو. وروسته موږ څه شي لرو؟ وروسته موږ بیا هم د نامحدوده غیر رسمي ژبې شکل خو مو لیکئ. بل څه شي لرو؟ د نامحدوده اتحاد او تکاتو په شکل. دا بیا څنګه دی؟ دا بیا یو بله کیسه ده. صحیح شو؟ مثلا څنګه یې لیکي؟ د دې دپاره بیا بل شکل لرو. صحیح ده؟ مثلا دلته راځې یو لیکې. صحیح شو؟ یو چې دې ولیکل، دلته آی لیکې، دلته د شامل علامه ورکوې، یعنې belong to، دلته غټ آی ورکوې. صحیح شو؟ دلته کوچنی، دلته هم ای ورکوې. صحیح شو؟ او دلته کوچنک آی ورکوې، دا یو خط یې پر سر کشي. صحیح شو؟ دا به څه شي کېږي؟ دا مطابق دی د څه سره؟ د مثلا د مطابق علامه به ورکوې، بیا به دلته څه کوې؟ دوهم ځلي به د هغه کیسه راخلې. صحیح ده؟ آی، دلته به هم آی، دلته به د شامل نښه، دلته به هم غټ آی. دا بیا د دې کیسه ده. صحیح شو؟ دی دلته څه وایي ښه؟ او دلته یو شی بل هم چې راسهیر نه سي، هغه دا چې آی دلته څه شي دی؟ دا خپله سم دی. یعنې هغه سم ټوله چې څه شی دي هغه دغه ده. په دې خبره خو انشاءالله پوه شوست. دا هم یو شکل د څه شي دی؟ د نامحدوده اتحاد او تکاتو شکل دی چې موږ یې داسې لیکلی شو. صحیح شو؟ په دې شکل هم دا قوانین لیکلی شو. یو مثلا دا شکل، هغه بل قانون یې هم عین شکل مؤسسة الوار اوس دغه به یې کړه ایسته کړم، دا بل به هم ولیکم، باره به نو ښه درته واضح شي. مثلا دا خو اول قانون شو، دوهم قانون یې بیا دغه شی دی. صحیح ده؟ اصلا کې ضرورت هم نشته د دې، خو بیا هم صحیح دپاره به ولیکم. د دې دا هم مطابق، دلته به یو خط ورکړئ چې دا معلوم شي. دا هم مطابق دی د څه شي سره؟ یعنې د نامحدوده اتحاد او تکاتو په شکل که چیرې موږ د دې متن دوه قوانین غواړو چې کار وکړو، هغه بیا په دې شکل لیکلی شو. صحیح شو؟
همدارنګه اوس راځو یو بل شکل باندې هم کار کوو د یادګرۍ یا یاداشت په شکل مثلا څنګه لیکل کیږي. صحیح شو. دغه او هغه مخکنی د غیر رسمي ژبې شکل تقریبا سره ورته دي. څنګه مثلا نو څه شو ښه ده فقط داسې یو علامه لرو. صحیح شو. داسې شکل لرو پی. صحیح شو. پی چې مو ورکړله دا خو مو مخکې پېژندلې وه دا نښې عین هغه معنا لري. دا یې ده دی څه شي دي دلته فقط دا نښه. صحیح شو. او قوس دی پی او کیو. ګورئ دا د یوه قانون شکل دی او د دویم قانون شکل یې بیا دغه راخیستي دي پی. صحیح ده. کیو قوس بند تیز کنیم. صحیح شو. په دې شکل یعنې دغه شکلونه دي. موږ په ټوله کې څو شکلونه لرو. د ګورئ دغه زه یو یاداشت کومه. ګورئ مثلا یو شکل دا شو، دوه شوه. صحیح شو. درې شوه، څلور شوه، پنځه شوه او شپږ شوه. صحیح شو. دغه شپږ شکلونه موږ وپېژندله. نو راځو مخته نور چې په دغه شکلو کې موږ د کوم شکل څخه استفاده کوو. دغه ټولو شکلونو څخه موږ کوم یو باندې استفاده کوو یا دغه نښې او سمبولونه وه دا دې دا مو ټول وپېژندله. نور ځو مخته. مخکې څه راته وایي؟ په مخکې فرضیه ده. صحیح شو. د دیمرګن دوه قوانین. د دیمرګن څو دوه قوانین. فرضیه ده خپله فرضوو یې چې شي کوو فرضوو یې. د دیمرګن د موږ مخکې ویلي وو چې د سیټ تیوري او بولین الجبر په شکل موږ د دیمرګن دوه قوانین وایو چې هغه لومړی قانون یې دا دی، دوهم قانون یې دا دی. صحیح شو. د لومړی قانون لپاره فرضوو که چیرې اکس شامل و په څه شي کې؟ په دغه دوو کې. یعنې دغه اکس په دغه دواړو کې څه شي شامل و. نو دا به څه شي؟ دا کمپلیمنټ دی. صحیح شو. هول کمپلیمنټ دی. اوس بېرته دلته څه وایي؟ وایي دغه اکس به په دې کې نه وي شامل. څه شي وي؟ په دې کې به نه وي شامل. یعنې دا به نه وي شامل. په څه معنا؟ یعنې ګورئ دلته دا کمپلیمنټ دی دا نه دی. صحیح شو. ځکه نو وایي دا اکس به په دې کې نه وي شامل. نو څه معنا لري؟ یعنې اکس به په څه شي کې؟ په ای کې به شامل وي. صحیح شو. اکس به په ای کې شامل وي. اکس به په بی کې هم شامل وي. ولې به شامل وي؟ ځکه دغه قضیه او دغه یوه خبره ده. صحیح شو. ځکه دلته هم شامل دی هلته هم شامل دی. نو دا یوه خبره ده. صحیح شو. مګر دلته بیا څه وایي؟ وایي دغه اکس به په ای کې نه وي شامل. څه شي وي؟ نه به وي شامل. دغه اکس به هم په بی کې نه وي شامل. ولې به نه وي شامل؟ ځکه دا خبره دغه یوه ده. دا نه بخښنه غواړم متوجه نه وم. دغه او دا خبره یوه ده. صحیح شو. ځکه هغه هم هول کمپلیمنټ ده. اوس دا نه ده. صحیح شو.
عین شکل څه وایي وایي x به څه شي وي شامل وي په a کې تکاتو به څه شي وي د دې سره یعنې په دې دواړو کې شامل صحیح شو ولې شامل ځکه موږ دا مسله دې ښکاره کړله چې x دلته شته صحیح شو او په عین زمان کې وایي که چیرې دغه هول کمپلیمنټ د دغه غیر واقعي فرعي سیټ وي د دغه نو دا داسې هم کېدای شي چې برعکس دا دلته ولیکو دا دلته یعنې دوی بیا د هغه یو بل داسې یو ساده مثال مثلا په دغه صنف کې 10 کسه دي په دې صنف کې څو 10 کسان دي 10 کسان د ریاضي درس وایي صحیح شو خو دا مثلا 10 کسه ریاضي سوله صحیح شو دا ریاضي ساعت دی صحیح شو ریاضي وایي او د هغه 10 کسه بیا چې شي فیزیک هم وایي صحیح شو نو یو د بل غیر واقعي دي مضمونونه یې فرق کوي مګر دغه یې فرق نه کوي کلاس یې یو دی صحیح شو نو دوی یو د بل غیر واقعي فرعي سیټونه دي فکر مو شته ځکه دا شیان په دې کې بشپړ شامل دي او د دې د بیا په دې کې شامل دي نو دوی یو د بل غیر واقعي کېدای شي صحیح شو دا فرضیه ده دغه x چې موږ دلته ورکړی د x پر ځای باندې هر سمبول هر عنصر لیکلی شو صحیح شو x دلته موږ یو نامعلوم یا مجهول سمبول ورکړی دی نو په دې خاطر عین قضیه دلته هم ګورئ کومه خبره چې مې دلته کړې ده هغه هلته هم ده فقط یې فرق څه شي دی دلته ګوره اتحاد دی دلته تکاتو ده صحیح شو دلته ګوره اتحاد دی دلته تکاتو ده صحیح شو دلته هم ګوره عین شکل هیڅ فرق یې نشته دلته هم هیڅ فرق یې نشته فقط دلته تکاتو ده دلته اتحاد او دلته بیا څه شي دی اتحاد دی دلته تکاتو ده دلته تکاتو ده دلته اتحاد دی یعنې یوه خبره ده x مې مجهول عدد نیولی فرضیه کړې مو دا فرضیه ده چې یعنې دا دغه شیان به وي نو بیا به موږ دغه شی په لاس راوړو او د دغه نتیجه به مساوي وي یعنې دغه اتحاد د دغه تکاتو سره مساوي دی د دې تکاتو د دغه د اتحاد سره مساوي دا دوه قوانین دي دا د مارګن قوانین دي دا چې نور نو بیا څنګه استعمالیږي هغه بحث هم وروسته دی پر هغه به هم بیا بحث کوو ځکه چې دا د بولیان الجبر کې ډېر بحث ته او حتی د دې قوانینو څخه په سرکټونو انجینري او کمپیوټر لنګویج او باینري سیستم مختلفو ځایو کې د دې څخه استفادې کېږي هغه شیان زموږ لپاره اوس بحث نه دی د هغه څخه موږ تېرېږو مخته ځو راغللو بیا هم د دې مارګن دوه قوانین دي صحیح شو موږ یې دلته لومړی قانون راخیستی دی څه وایي سیټونه پېژنو فارمولونه یې پېژنو او قدم په قدم یې په ثبوت رسوو صحیح شو په ثبوت رسوو څه معنی یو سیټ مخکې مې درته یادوري کړې وه چې دا یو کلي سیټ دی صحیح شو چې دا بي سیټ هم د دې څخه تشکیل اي سیټ هم د دې څخه تشکیل شوی دی یعنې د دې څخه جوړ شوی بي هم د دې څخه جوړ دغه دوه سیټونه دي هر عنصر چې تاسو دلته ورچولی شئ بي دلته هر شی ورچولی شئ صحیح شو سي کې چې هر څه ورچولی شئ بیا به عملي مثالونه هم یعنې د یو سیټ لیکل دغه شکل دا مو هیر نشي دغه کلي سیټ شو صحیح شو دا د دې فرعي سیټ شو دا هم د دې فرعي سیټ شو صحیح شو یعنې دا دواړه د دوی فرعي سیټونه په خبره پوه شوه دلته څه وایي مثلا موږ که غواړو چې دغه شی په ثبوت ورسوو موږ اول کار چې شي کوو موږ به اول دغه سایډ یعنې لیفت هند سایډ دغه کوو یعنې د راسته طرفه څخه به پر دغه شي به اول اجرات کوو دوم به بیا دې ته راځو صحیح شو دوم به بیا پر دې باندې عملیات اجرا کوو لومړی به دغه شي د دې دپاره څه کوو لومړی څه کوو لومړی موږ د دې دپاره اول شی د الف صحیح شو په دغه ای سیټ کې چې هر عنصر هر شی و هغه به دغسې یعنې د دې سیټ دننه لیکو دلته کې به لیکو هغه به ورچو په بي سیټ کې چې هر شی و بي به د دغو دوو اتحاد به کوو نتیجه چې هر شی راووتی
هغه نتیجه به یې دلته څه شي وي نتیجه به یې موږ ته پرته وي په دې ځای کې صحیح شو نتیجه به یې راواخلو د دغه نتیجه هغه په دې شکل به دا راواخلو صحیح شو دوم قدم زموږ دا دی د دغه اول د چپه طرفه څخه دا لومړی برخه چې کوو چې ثبوت یې رسوو نو دا طریقه عملي کوو راځو دغه شی دلته لیکو صحیح شو یعنې لکه دا چې مو لیکل وروسته بیا دغه یو سیټ دا یو سیټ د دغه پر ځای لیکو ګوره دغه یو سیټ دلته لیکو صحیح شو یعنې د یو سیټ څخه وروسته دغه دا کوم شی دا تاسې ته معلومیږي دغه موږ دغه ای او بي راخلو دلته یې ورچو د ای او بي اتحاد راخلو څه شی راخلو دغه اتحاد چې هر شی دلته راوتلی و دلته چې هر شی راوتلی و دغه راوتلی شی موږ دلته ورچو دلته یې ورچوو دلته چې مو ورواچوئ د یو څخه یې منفي کوو ځکه موږ خو ویلي چې دا د دغه څخه تشکیل شوي د یو سیټ څخه تشکیل شوي نو دا دلته وراچوو دلته چې مو ورواچوئ د یو څخه دا منفي کوو خپله دغه دوم شی په لاس راکوي صحیح شو دا دوم شی کم دی دا دغه یو دی یعنې دغه خبره موږ ته په ثبوت رسېږي کومه خبره موږ ته په ثبوت رسېږي دغه خبره دا چې راغلو دغه خبره موږ ته په ثبوت رسېږي صحیح شو دا چې مو راواخیستل دغه دا موږ ته په ثبوت رسېږي دا چې په ثبوت ورسېدل د هغه نتیجه د دغه وروستۍ نتیجه دلته جلا لیکو صحیح شو داسې جلا لیکو چې موږ بیا د دوهم دغه قدم واخلو صحیح شو یعنې دوهم شی راواخلو د دې نتیجه خو په لاس راوړه یعنې د دغه نتیجه مو په لاس راوړه د دغه سیټونو څخه دغه نتیجه پرېږدو ګورو اوس د دغه نتیجې سره چې دغه و که چیرې د دغه نتیجه چې دغه ده صحیح شو د دې سره یو رقم راغله نو دا صحیح ده ثبوت ورسېد دلته یو بل شی یادوري سته ښه ګورئ یعنې دغه ا اتحاد بي د دغه سره نامساوي دي ولې نامساوي دي ګورئ دغه شی د دې کمپلیمنټ دی د دې سیټونو چې دی کمپلیمنټ دی یعنې موږ ګورئ دغه شی چې دی دغه دلته چې مو راولئ هغه دغه دی صحیح شو دغه دی دغه شکل مې دلته کې راوړو دغه دی د دغه نتیجه دغه ده صحیح شو خو د دغه نتیجه د دې نتیجه بیا دا ده دا به یو بل رنګ کوم چې ښه به پوه شئ د دغه نتیجه دغه دلته چې هر شی راووتله ده نو دا او دا سره بیل دي یعنې دا او دا سره مساوي نه دي صحیح په دې خبره پوه شوه اوس راځو دوهمه خبره عملي کوو چې دوهم سټیپ راخلو دغه راخلو په دوهم سټیپ کې څه کوو اول دغه شی راخلو ا ورکه ده کومه ا ورکه ده دا چیرې ده دغه ا دا خو نسته ځکه موږ ساده ا او بي لرو صحیح شو دلته هول کمپلیمنټ نه ساده کمپلیمنټ لرو صحیح کمپلیمنټ موږ څه کوو دا کمپلیمنټ لیکو دا لیکو مساوي کوو یو راخلو کومه دغه یو راخلو دلته یې لیکو یو چې مو لیکل پسې دغه ا راخلو دلته یې لیکو صحیح شو د دې نتیجه چې هر شی راووتل هغه دلته ولاچو دلته یې ځان ته ایږدو صحیح شو د دې نتیجه چې هر شی راووتل هغه دلته وراچو پسې بي راخلو کومه بي دغه بي دا څوم سټیپسو دوهمه دغه کوي په دې دوهمه برخه کې دوهم سایډ کې یعنې لیفت هینډ سایډ ورته وایي دې یعنې د راسته رایټ هینډ سایډ یعنې د راسته طرف برخه یې صحیح شو په دې کې بیا بي راخلو کومه بي دغه بي راخلو دلته یې لیکو مساوي کوو په چی سره یو راوړو یو
دا د یو مو راوړله، پسې مو دغه بي راوړله، بي چې مو دلته راوړله، د دوی نتیجه هم دلته لیکو. هر شی چې راووتل د دې مثلا چې دغه منفي شوله، چې هر شی راووتل هغه دلته لیکو. صحیح شو. وروسته دا نو چی په لاس راغله، یعنی دغه A موږ پیدا کړه، دا B موږ پیدا کړه، برای دغه فارمول ته اچوو. دې فارمول ته یې څنګه اچوو؟ دا کوم فارمول دی؟ دا دغه فارمول دی. د دې فارمول نتیجه هم دلته لیکو. د دې فارمول نتیجه هم چی شي کو؟ دلته یې لیکو. په دې کې په دې کې چې مو ولیکله، دا نو په څه معنا؟ که چیرې دغه شی او دغه شی سره یو ډول، یعنی مثلا دلته هم 5 راغلله، دلته هم 5 راغلله، دلته هم 5 راغلله، نو دا په دې معنا چې دا په ثبت سره ورسېدله. په خبره پوه شولاست؟ راځو نور هم کار یو بل شی هم دلته اشاره ورته کوم چې نوره هم تاسې لږ متوجه شئ. څنګه؟ ګوره، یو سیټ دغه یو سیټ، صحیح شو؟ کم سیټ دی؟ دا دغه A او یو دی، دغه A او یو دی، صحیح شو؟ دوی په خپل منځ کې څه شي دي چې اتحاد کوي، یعنی دغه A چې هر شی لري او دا B چې لري هغه درته لیکل کېږي. دا یې د A شان دي، دا یې هم د B شان دي، صحیح شو؟ هر شی چې و د لید په کلي سیټ کې نور هېڅ شی نشته، صحیح شو؟ A کوم یو دی؟ دغه A دلته، دغه ګوره A چیرې ده؟ دغه A ده، دغه شکل، څه شو؟ دا دی. مثلا دلته چې هر شی راتلل هغه دلته هم راځي. دغه رنګه B سیټ دغه B چې دلته څه شي راتلل هغه دلته راځي، یعنې دا خلاص شو. خبره نور سیټ ټوله ډک دی، هغه یو دغه سیټ دی عمومي. بل دا چې شي دی، دغه مثلا دغه شی دا کوم یو دی؟ دا دغه یو دی، دلته چې موږ په لاس راوړو دغه یو، دغه یو دی، یعنی په دې A او B کې چې څه شي راتلل هغه دلته دي، صحیح شو؟ په دغه ځای کې. په خبره پوه شوې؟ اوس نو که چیرې د دغه نتیجه، یعنی لکه دلته چې موږ 5 ورکړل، د دغه نتیجه مساوي د دې سره سي، دا په څه معنی؟ یعنی دغه شکل دغه شی دی، د دغه نتیجه دی، او دغه بیا څه شی دی؟ دا بیا د دغه نتیجه ده، دغه، صحیح شو؟ دلته هم مثلا کم شی چې هلته راغلی دی دلته هم باید دغه شی، یعنې 4 خط هلته هم دي، 4 دلته هم دي، صحیح شو؟ یعنې یو شی. په خبره پوه شوه؟ نو ځکه وایي چې دغه مساوي د دې سره دی. ګورئ تاسې نور هم تر دې هم ساده، که چیرې وګورئ وایي که چیرې دغه و د دغه فارمول له مخې وایي دوی اتحاد سره وکړي، صحیح شو؟ نو دا به هم داسې یعنې خانې سپینې سي، ساده درته وایم. او که دا تکاتو سره وکړي هم به دا داسې سره سپینې سي. په خبره پوه شوه؟ یعنې دا خبره په ثبوت ورسېده. دا د دیاګرام په شکل باندې او هغه یې هغسې عمومي قاعده ده یا قانون دی او دا یې فارمولونه دي، په دې باندې موږ ښه باید سر خلاص. راځو دغه ته د دویم قانون. په دویم قانون کې هم عین مسله ده، صحیح شو؟ دلته بیا هم د دویم قانون دی، سیټونه دي دغه یو چې ده دا خپله دغه دننه ځای ښیي. په خبره پوه شوه؟ یعنې په دغه سیټ کې چې هر شی و دغه ځای دا ټوله ده، صحیح شو؟ دغه بیا چې دی مثلا دا یې A ده، خبره پوه شوه؟ دا یې A سیټ، او دغه ځای چې دی دا مثلا دا یې B ده، یعنې هر شی چې په دې کې و هغه دغه دې کې دی، صحیح شو؟ خو دلته اوس خبره چې شي ده، دلته د تکاتو مسله، دلته یې تکاتو راخیستې ده، نو ځکه یې دا دي ګوره دا مسله مثلا تکاتو دغه شی دا یې دغه یو دی، دا یې دغه یو دی، صحیح شو؟ او A او B هغه د دغه ځای مثلا دغه A ده
صحیح شو او دغه بي صحیح شو بي نور خو نو دا د دلته هم شکل درته معلوم دی دلته هم شکل درته معلوم دی یعنی دا د ای او بي شکلونه سو صحیح شو پاتې سو د دغه تکاتو نښه چې بیا ده د دې د تکاتو د مشترک والي نښه چې ده هغه دغه دا د مشترکه نقطه ده صحیح شو په ای او بي کې دغه مشترکه نقطه ده صحیح شو او دلته مثلا که چیرې د دغه نتیجه راوځي د دې نتیجه راوځي د دغه نتیجه دغه یوه ده د دغه نتیجه دغه یوه ده چې دغه منځ یې ښیي یعنی دغه ځای ښیي صحیح شو د دې اتحاد په دغه ځای کې دی صحیح شو او دغه تکاتو د دغه ځای دی خو مخکې مې درته وښودل یعنې دغه شی د دوی تکاتو ده تکاتو یې کومه ده دغه فارمول یعنې دغه شی باید دلته راسي صحیح شو دا یې فارمول دی هغه یې قانون دی دا صحیح شو تر دې ځایه په دې خبره مې انشاءالله لږ پوه شولاست دا یې دیاګرام شکل دی هغه یې قانون دی دا یې مثلا سیټونو شکلونه دي دا یې فارمولې دي صحیح شو دلته هم وایي که چیرې ا تکاتو د بي سره وي دا نامساوي دي د چی سره ا کمپلیمنت تکاتو بي کمپلیمنت یعنې دغه شی او دغه شی بیل دي صحیح شو په دې خبره باید پوه شو خلاصه بل شی نشته راځو یو عملي مثال کار کوو یو عملي مثال چې شي کوو کار کوو د عمومي ثبوت هغه مسایل خو مو کتل او عملي مثال د دې مورګن لومړی قاعده یا قانون چې شي دی دغه یې لومړی قانون دی صحیح شو لومړی موږ ته دلته مرحلې راښیي تیار سیټ لرو ګورئ تیار سیټ لرو دا یو دلته هم تیار سیټ لرو بي دلته هم تیار سیټ لرو صحیح شو ای او بي دواړه اوس راځو لیفټ هاند سایډ لیفټ هاند سایډ څه معنی یعنې لومړی یې دغه مرحله عملي کوو دغه صحیح شو چې هېر مو نشي لومړی دا عملي کوو څنګه کوو دلته څه راته وایي اتحاد د دغه شي دا شی خو نه لرو نو موږ دلته فارمول لرو څه شي لرو فارمول لرو دا فارمول لرو دا فارمول څه کوو کاروئ راځو ا اتحاد بي څه شي جوړیږي دلته یې راځو اسانه یې کوو ا اتحاد بي مساوي اوس نو په داسې پورې اړه لري چې دا ا لیکئ که یا دلته مثلا که مستقیما راښیي یا وبې لیکو دا یې 3 صحیح شو پسې 5 پسې 7 صحیح شو اوس نو بېرته ا خو خلاص شوله اتحاد ورکوو بیا صحیح بي 4 پسې 6 پسې 9 مساوي کېږي 25 سره صحیح شو اوس نو په دې کې ګورو دلته یې نتیجه لیکو د دې 3 دلته شته صحیح شو 3 دلته نشته نو دغه 3 لیکو کمه 4 عادي شته دلته نشته بالا جوړه نه دي نه نو ټوله لیکو 15 شپږ پسې څه دي 7 پسې 9 دا دې نتیجه شوه یعنې د دغه شیانو څخه چې که چیرې ای بي اتحاد وکړي دغه اوله مرحله مو راواخلو صحیح شو دغه اوله مرحله دغه یې نتیجه شوه ښه دا یې نتیجه شوله وروسته څه راته وایي دوهم قدم
دوهم قدم کې وایي دا ولیکه، پس یې دا مساوي که او دا دغه رقم منفي که ځینې. اوس نو دا خو موږ نه لرو، نو دا لیکو A قوس اتحاد د چی سره د B سره صحیح شو. دا خو مو دا دې ولیکئ. اوس یې کمپلیمنټ هم ورکړو مساوي پس یې چی شي د یو مو ولیکل منفي ورکړه صحیح ده. دغه شیان دلته چې څنګه شیان دي پس یې چی شي دی A یو دا یې A دا یې اتحاد دا یې هم B صحیح شو. دا یې کمپلیمنټ دغه قوس باندې مساوي. اوس نو چی شي کوي ته دا شی خو نه لرې کې لرې چیرې دی دا صحیح شو. ته دا پرېږدې راځې چی شي لیکې دلته راځې د یو سیټ لیکې. یو سیټ دې کومه دی دا دا یو دوه دریم درې کمه ټکی په دې معنی چې نور هم شته تر څو پورې تر لسو. دغه شی مې ولیکئ صحیح شو. منفي کوم شی ورچې ګوره تا د دغو نتیجه په لاس راوړه که یا د دغو دوو اتحاد دې په لاس راوړئ که یا نو د دې دوو اتحاد کومه دی خو دغه دی صحیح شو. دا راخلئ دلته یې لیکئ دا یې درې دا یم څلور دا یې پنځه دا یم شپږ دا یې اووه دا یې هم نه. اوس د دوی نتیجه چی شي کېږي د دوی نتیجه راخلئ د دوی نتیجه دا په بل رنګ ولیکو چې ښه معلومه شي. یو دلته نشته صحیح شو. دا شیان چې کوم دي هغه د سره ختموي منفي کېږي نه. یو شته صحیح شو. دوه هم نشته درې شته څلور شته پنځه شته شپږ شته اووه شته دا ټوله شته اته نشته لس نشته. دا دې د لومړۍ دغه نتیجه شو صحیح شو. یعنې دغه شی نتیجه شو. د چی شي نتیجه شوه دا د دغه اولې قضیې چی شي شوه نتیجه شوه. د اوله قضیه دلته را شروع شوله دغه یې نتیجه په لاس راغله. یعنې اول قدم دوم قدم دا مو واخیست. اوس راځو د دوم قدم دپاره څه کوو. د دوم قدم دپاره دغه به پاکمه چې دلته بیا کیدای شي یو څه کار وکړو. مثلا راځو دوم قدم یې دغه راخلو د دې قضیه صحیح شو. دوم شیان راخلو. دوم شیان څه وایي دغه رایټ هینډ ساید یعنې دغه شی په خبره پوه شوست. دوم اوله قضیه خو مو دا د خلاصه کړه. اوس دوم دوم څه راته وایي د دوم قضیه څه شته. اوس اوله لارښوونه یې چې شته وایي دغه شی به عملي کوئ صحیح شو. دا به څنګه عملي کوئ راځو د دوم دپاره دلته لیکو A صحیح شو زبر دا عینې دغه شیانو ته ګوره لیکو دا مو ولیکل پس یې یو لیکو دغه یې فارمول دی منفي A لیکو دا کوم شیان دي دغه شی مې راواخیستی صحیح شو. مساوي شو. اوله یو لرو دا دې ګوره په هغه کار نه لرو دا خپل پر ځای پرېږدو صحیح شو. یو راغلو یو دی صحیح ده دوه دي درې دي کامه ټکی کامه لس قوس بند منفي A راغلو. A کې څه شي دي دا A دی درې کامه پنځه کامه اووه دا یې مساوي څه شي کېږي
دا چې مساوي سي دغه شی په لاس موږ ته راسي. صحیح شو. اوس نو څه شي کې 5 و 3 یو نسته. صحیح شو. 2 نسته. صحیح شو. پسې څه شي دی 4 هم نسته. ځکه دا نه دی 4 5 خو دا دې سته 3 هم سته 5 سته ښه 6 نسته 6 پسې 7 سته 8 نسته پسې 9 پسې 10 ګورې په دې خطا نه وځئ دلته دغه ټکي یعنې د 1 څخه تر 10 پورې حساب دی. صحیح شو. دا خبره هم خلاصه. اوس راځو بل لیکو. دا خو هم نتیجه دا دې په لاس راغله. صحیح شو. اوس راځو بل دا ځلې بیا بي لیکو. څه شي لیکو؟ بي. دا بیا بي مساوي کوم یو؟ دغه فارمول راخلو. ګورئ دوم قدم کې دغه فارمول راخلو. دا فارمول څنګه کوو؟ یو منفي بي. ګورئ دغه بي موږ نه لرو. موږ دلته مخکې ویلي وه دغه دی دا شی چې دغه شی لرو دغه نه لرو. نو دا ځکه یو د بله سره مساوي نه دي. اوس یې دغه شکل په لاس راوړو. کوم یو په لاس راوړو؟ د دغه څخه دغه په لاس راوړو. د دا عمومي سیټ څخه دلته څه شي لیکو؟ یو بیا لیکو. دا یو لرو نه 1 2 3 کاما ټکی 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 کاما 10. دا د لنډیز په خاطر لیکو. صحیح شو. بیا فکر ونه کړه چې دا ولې داسې لیکي. دا منفي بي. بي څه شي دی؟ دا یې 4 پسې څو دي 4 6 پسې څو دي 9 دا قوس باندې مساوي کېږي په څه شي؟ ښه د دې مساوي څه شي؟ یو سته نسته دلته 2 3 صحیح شو. پسې 4 سته 5 نسته 5 6 سته 7 نسته 6 سته 7 نسته 8 نسته او 10. صحیح شو. دلته څه نه دا یې نه دا یې هم 10. ګورئ دا دې بله نتیجه شوه. دا د دوم فارمول نتیجه شوله. صحیح شو. اوس راځو دلته یوه بله نتیجه هم غواړي زموږ څخه. هغه دا د دریم فارمول دریمه قضیه حلوو. دریمه قضیه څنګه حلوو؟ دا خو مو هم حل کړله. صحیح شو. دا هم حل شوله هغه هم حل شو. اوس راځو دا دریمه قضیه څنګه کوي؟ دلته به ورکړو یو دغه دا شیان مو دا دې په لاس راوړله. دغه مساوي دي د ا زبر سره. صحیح شو. دا خو بي ده دا به بي کړو. صحیح شو. دغه بیا مساوي دي د ا زبر یا کمپلیمنټ سره. خبره پوه شوه؟ اوس راځو ا خو مو دا دې پیدا کړله. اوس یې دې فارمول ته اچوو. تکاتو بي مساوي بي کې څه شي دي؟ په ا کې ده یو صحیح شو 2 4 د 4 پسې څه شي دي 6 پسې 8 پسې 9 پسې هم څه شي شوله پسې 10 دا ختم د دې تکاتو دا یې هم څه شي په دې کې 1 2 3 پسې څه شي 5 7
اته لس دوی نتیجه څه کېږي؟ راځو د دې دا به په سره ختمه اوس نو ګورئ دلته مو اتحاد کړی و صحیح شو اتحاد مو وکړ د دې اتحاد چې مو وکړئ دوی د دې څخه منفي کړله نتیجه یې څه شي شوله د دوی نتیجه هلته خو تکاتو دلته نتیجه منفي نتیجه دا شوه 1 8 1 2 8 لس دا د لومړي قانون خبره وه صحیح شو د لومړي قانون اول د چپه لاس خبره سایډ یعنې لیفټ هینډ سایډ ونه اوس که چیرې د دغو نتیجه د دغه سره مساوي شوه نو دا په دې معنی چې دا قانون یا دغه موضوع ثبوت شوله صحیح شو څنګه ثبوت شو اوس راځو ګورو یو دلته شته دلته هم شته صحیح شو مشترک یې نه شو ځکه تکاتو د دوی دوه سره ده دوه دلته شته دلته هم شته یعنې دا دوه او دا دوه دلته دا یې دوه صحیح شو کامه څلور دلته شته خو دلته نشته صحیح شو شپږ دلته شته څلور دلته شته خو دلته نشته صحیح شو اته دلته شته دلته هم اته شته صحیح شو نو دلته اته کامه پسې نه دلته شته خو دلته نشته صحیح شو لس دلته شته دلته هم لس شته صحیح شو دغه لس صحیح شو نو دا یې لس خبره پوه شوه یعنې د دې نتیجه او د هغه نتیجه څه شي شوله دواړه سره مساوي شوه خبره پوه شوه دلته هم یو دوه اته لس دلته هم یو دوه اته لس یعنې د دوی نتیجه د دغه دواړو نتیجه څه شي شوله مساوي شوله یوه کې هم یو دوه څو اته لس راغله صحیح شو نو دوی مساوي دي دلته هم په دوم قدم کې هم څه شي راغله یو دوه اته لس یعنې دلته دا خبره کوي دغه شی او دا شی مساوي دي که دا هم د دغه فارمول قانون یا قاعدې په اساس په ثبوت ورسول صحیح شو په دې خبره انشاءالله پوه شولاست نور ضرورت نشته د عمومي ثبوت او مثال یې دواړه وړاندې شول کېدای شي تاسې نور مثالونه هم کار ورباندې وکړئ صحیح شو راځو د دې مرګن دویمه قاعده یا قانون څنګه خبره کوي صحیح شو دویمه هم عین شکل دی لومړی لیفت هینډ سایډ صحیح شو یعنې دغه دا خبره یې وه صحیح ده اول به ته د دغه سایډ کار کوي د دې سایډ د کار دپاره څه شی لرو موږ لومړی وایي د ای او د بي تکاتو معلومه که څنګه یې معلومه دا بارې دا لنډ ماسې دلته ورته ګوره ما دغه کوم تکاتو یې څنګه د ای بي تکاتو څه شي ده د ای او بي تکاتو څه شي دلته ګوره دا ځل یې لیکمه نه ډایرکټ یې دلته راخلم 5 دلته شته دلته نشته صحیح شو 7 دلته شته دلته نشته 3 دلته شته دلته نشته نو د دوی تکاتو نقطه خالي سیټ یعنې هیڅ شی د دوی مساوي دي په خالي سیټ سره د دوی تکاتو چې شوه خالي سیټ شوه دغه کیسه درته ښیي صحیح شوی دا خالي سیټ شو اوس راځو اول قدم خو عملي کوي دوم قدم راغلو دوم قدم څه وایي په دوم قدم کې دلته راځو د دې ا تکاتو بي دلته به قوس هم ورکړو بي کاما یا کمپلیمنٹ صحیح شو یو ورکړو منفي ا تکاتو د بي ساده بي مساوي کېږي په څه شي سره د دوی تکاتو یعنې د دغه یو څه چې یو بي منفي کې یو دا دې شته
صحیح شو ځکه په دواړو کې نشته، 2 په دواړو کې نشته، دا یې 2 ښه منفي کوو 2 3 دلته هم شته، دلته هم شته، صحیح 4 هم دلته شته، 4 هم دلته، دا 2 4 شته. ښه د یو څخه بل څه شي 5 هم شته، 6 هم شته، 7 هم شته، 8 نشته، 8 پسې دلته هم نشته، دلته هم یا دلته نشته، نو دوی تکاتو نشي کولی، 10 هم پاتېږي 10. دغه د دوی د منفي نقطې دي، د منفي نقطې دا ولې نه دا خو مو غلطي ونه کړله، غلطي مو چیرې وکړله، که چیرې ښه A او B اتحاد، دلته ګوره یو شی بخښنه غواړم، دلته مو غلطي کړې ده، دلته دا لیکو، ګورئ A او B خو موږ په لاس راوړئ، صحیح شو، دا A او B موږ په لاس راوړئ که دغه A او B دلته ور اچوو، صحیح شو، دلته مو څه شته قوس ته اچولی دی، دا ځینې منفي کوو، نو کله چې خالي سیټ منفي شي، خالي سیټ د دې څخه منفي شي، هغه بېرته څه شي خپله ښه دلته ګورئ زه دلته فکر کوم څه دا موضوع چې مې سره خلاصه نه کړله ځکه دا مشکل رامنځته شو. ښه خو خلاصه خبره دا ده چې مثلا د یو څخه خالي سیټ دغه سیټ منفي کړې نو څه شي پاتېږي، بېرته یو سیټ په لاس راځي، صحیح شو، مثلا یو سیټ کې څه شو خپله یو مکمل سیټ په لاس راځي، صحیح شو، 1 2 دا یې هم 3 دغه ټکی او 10 داسې دوی خپله په لاس راغله، صحیح شو، دوی چې په لاس راغلله د دې نتیجه هم داسې شوله، صحیح شو، د دوی تکاتو دا چې سره یو ځای شوله دا شی په لاس راغی، یعنې بېرته خالي څه شي په لاس راغی، د دې څخه چې مو دا منفي کړئ دا شی په لاس راغی، صحیح شو. اوس راځئ د هغه فارمول ته په کتو راځئ رایټ هینډ سایډ کوئ، صحیح شو، د A څخه دلته څه شي کوو A اول دغه فارمول عمل کوو مساوي U منفي A منفي څه شي راځي، ښه که چیرې د یو څخه A منفي کړو څه شي په لاس راځي، دلته فکر وکړئ د یو څخه A منفي کړو، A کې څه شته 15 نو دلته به 1 راشي، صحیح شو، 2 به راشي، 3 به نه راځي، 4 به راشي او پسې به دلته څه شي راشي، دلته به 4 پسې 7 هم شته، 6 به راشي، 15 هم شته، صحیح شو، 8 به راشي او 9 به راشي او همدارنګه 10 به راشي، دا به د دوی نتیجه شي. ګورئ دلته مې ونه لیکله دغه ته په کتو مې وکړله، یعنې دا مې د دې څخه منفي کړله، صحیح شو، دا د دې نتیجه شو. اوس راځو B ګورو، B د U مساوي د U سره منفي B مساوي د دوی څه شي راځي، که B د U څخه منفي کړي څه شي راځي، ښه 1 خو راغی، دا 1 2 هم راغله ځکه دلته نشته، 3 هم راغله دلته نشته، 4 شته 15 راغله
شپږ هم شته، اووه راغلله، پسې اته نشته، اته راغلله، پسې نشته، لس راغله. دا شیان دلته راغله. صحیح شو. دا یې هم شو دوهم سټیپ، دا دوهم سټیپ هم برابر شو. اوس راځو چې شته دلته دا نتیجه راخلو، دغه فارمول کاروو، یعنې دا دریم سټیپ یې د دې کاروو. که چیرې موږ دغه شی وکړی او دغه شی بېرته په لاس راکړي، نو دا معنی چې دا دواړه هم دا دویم سټیپ هم سره برابر دي. اوس راځو دې ته کار ای دغه ای دا ولې دا شی ځکه موږ نتیجه راوړله، دغه نتیجه دغه ده، دغه نتیجه چې شته دغه ده. نو دا څه کوو؟ یونین د اتحاد کوي، دا دلته اتحاد ده او بي مثلا که دلته که دغه یو ولیکو بیا اتحاد وکړو او که نه دلته راسو، دلته یو شته دلته هم یو شته لیکو یې. صحیح شو؟ دلته هم دوه شته دلته هم دوه شته، د دواړو سره یو. صحیح شو؟ دلته هم درې شته دلته نشته. صحیح شو؟ هغه درې دلته راغلو. څلور دلته هم شته هلته نشته، دغه څلور راغلو. صحیح شو؟ پسې څه شي دی؟ پنځه دا دې شته، دا لیکو. پسې شپږ دلته شته، دا هم لیکو. پسې څه شي دي؟ اووه دا دې شته، دا هم لیکو. مشترک شیان هم راخلو او که تکراري دغه تکراري نه وي هغه هم راخلو. اته کومه دا دي، اته دلته هم د دواړو څخه یو لیکو. صحیح شو؟ نه دلته هم شته هلته نشته، دغه نه یې دلته لیکو. لس دلته هم شته هلته هم شته، د دواړو څخه یو لیکو. فکر مو شته؟ دلته هم په ثبت خبره ورسېده. ګورئ دلته هم د یو څخه شروع تر لسو پورې حساب راغی، دلته هم که دا اوس داسې ولیکو کومه خبره نشته، یعنې یو کمه دوه درې ټکی کمه لس، یعنې ګورئ دا خبره او دا خبره په ثبوت ورسېده. صحیح شو؟ په دې هم پوه شولاست، یعنې دوهم قانون هم دا دې په ثبوت ورسېدی. فقط دلته مې فرق دا ورکوي، ګورئ دغه شیان مې منظم ماست، یعنې دا مې لیکلي. صحیح شو؟ خو دلته مې داسې ونه کړله چې دا هم راواخلم یې لیکم، ځکه هغه ډېر ځای نیوی، هغه بل مخ یې هم ځای نیولی، نو ځکه مستقیما دغه شیانو ته په کتو مې دلته هغه نتیجه فقط ولیکل، نور یې فرق نشته. که مو اول قانون زده کوئ بس دا هم عین شکل. په دې خبره خو هم پوه شوست. دا و د دې مایګون د دویم قانون قاعده یا قانون چې عمومي ثبوت او عملي مثال هم درته وړاندې شو. صحیح شو؟ راځمه وروسته چې شي ده، وروسته د مارګن د قاعدې یا قانون رابطه څېړل. صحیح شو؟ دا د شمېر له مخې ته دا رابطه څېړلی شي. صحیح شو؟ د رابطې څېړل او عملي مثال یې څنګه دی؟ ګورئ لومړی قانون او دویم قانون فرق نه کوي، پر دواړو باندې دا رابطه یو ډول تطبیق کېږي. یو شي ته اوس نو راځئ دا باید وپېژنو. دغه n چې دی دا نمبر اف الیمنټ، یعنې دا د دغه عنصرونو چې په کوم سیټونو کې وي دا د هغو شمېر، دا یې څه شی دی؟ شمېر. څنګه شمېر دی؟ دلته ګوره دغه خپله، یعنې که موږ چیرې غواړو چې دا ثبوت باندې ورسو، اول سټیپ به یې دا کوو، بیا دا کوې، بیا به یې دا کوې، بالاخره به یې دا کوې، تا ته به الله خپله نتیجه وکړي. صحیح شو؟ دا به ته معلوموې. څنګه یې معلوموې؟ دغه دا بهترین هم ختم شوله. ښه لنډ به یې دا ووایم ځکه چې چارج بیخي دا تاوان هم وکړي. ښه خیر توکل دی. راځو مثلا څنګه یې پیدا کوې؟ ګورئ n اتحاد د b سره، دا چې اتحاد سره وکړي، یو b اتحاد سره وکړي، د هغو نتیجه چې هر شی راغلله هغه به معلوموې. مثلا څنګه یې نتیجه معلوموې؟ د دغه دوو اتحاد ګورو، څلور و درې دی چې مثلا سره مساوي سي، دی دواړو عناصرو شمېرو څو کېږي؟ اول سټیپ دا دی
دا 1 2 3 4 5 6 د دوی نتیجه شوه 6 یعنی دې شو 6 دا 6 شول. دوهم سټپ کې د دوی تکاتو ګورئ تکاتو کې په دې کې کوم نقطه تکاتو کوي ګوره دوهم چې شي تکاتو یې کومه یوه ده یعنې چې دوی سره کټوي یو یې هم نه سره کټوي نو دلته شوله 0 یعنی دا 0 شو دغه 6 شو صحیح شو پسې ا دې څو ده ا 3 عنصره ده دا دې شو 3 عنصره دلته هم د دې نتیجه 3 شوله صحیح شو بي دې څو شوه دا هم 3 شوه د بي نتیجه دې هم 3 شوله دا یعنی 3 اوس نو څه کوې ته فارمول لرې فارمول څنګه دی فارمول به عمومي لیکې عمومي نتیجه دې څو لیکلې ده 6 دا 6 به راواخلې دا ګور د دغه ځای څخه دا 6 مې راواخیست دا 6 مې دلته ولیکل صحیح شو پسې n مساوي دی که چیرې دغه نوره نتیجه د دغه 6 سره مساوي شوله نو دا شمیر د عناصرو صحیح دی څنګه مثلا راځې د هغه ګورم دا ا څو وه ا څو ده ا 3 ده دغه ا څه شو ا 3 ده صحیح شو دا 3 دلته لیکم دا یې هم 3 د جمع علامه ده که جمع ورکوم صحیح شو جمع چې مې ورکړله بي دې څو ده بي دې هم 3 ده دغه 3 دلته لیکم مساوي کېږي صحیح شو پسې چې شي دی منفي دلته منفي علامه ده که د دوی تکاتو ګوره 0 وکړه دا دی 0 د دوی دلته 0 ورکړه مساوي کېږي په 2 سره بېرته 6 مې خپل پر ځای ولیکل بیا مساوي 3 جمع دغه 6 د 6 څخه چې 0 منفي کړي 6 دا یې نتیجه شوه صحیح شو یعنې دا 6 او دا 6 یعنې په دې معنا د دغه قضیې چې دا موږ کوم سیټونه لرو د دې نتیجه 6 شوله دا مې که اوس د برق کمزوري نه وي نور مثالونه مې هم کار درته کوئ د اوس لپاره همدومره بس دی بس د شمېر په اساس باندې د عناصرو شمېر معلوموي او د مالګم د قاعدې د قوانین هغه رابطه څېړي صحیح شو د اوس لپاره همدومره بس دی نور بحث مو بیا وروسته وکړو تاسې پر دغه کار وکړئ